تقوا ورکوي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ورباندې راشي؟ د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي. کله چې هغه په خپل راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقي پاتې شي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو ای پیغمبره ښه وپوهیږه چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته او بخښنه وغواړه د خپلې ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او ښځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسې په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسې له استوګنځي نه هم خبر دی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی هغوی وویل چې کوم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي. خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنگ یادونه وه نو تا ولیدل چې د کومو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خورې شوي وي. خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي. خو کله چې غوڅو حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپله وعده کې ریښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه. اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کیدی شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړئ او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دوی همغه خلق دي چې الله ورباندې لعنت وکړ او هغوی ړانده کاڼه کړل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا دی کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدو نه وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره اوږده کړې ده. ذلك